دا صحابي فرمایي چې زه قیصر او کسرا نجاشي بادشاهون ته تللی یم خو څوک هم مو داس نه ولیدل چې یغه د یغه بادشاهونه د امر فرمانبرداري کړې وي لکه د محمد صحابه کرام چې د فرمانبرداري کړله د اتباع کړله. عروه بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا چې کله اول ابتدایي حالات کې د صلح حدیبیه په موقع باندې چې د کافرونو د طرفنا دا مذاکرات ته روغی عجیبه حالات ول د صحابه کرام خپل ځون په پیغمبر باندې قربانو و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت ک د ماحول چې د ول د سترګې عجیبه کولاو شولې دا ویني چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله اوداس کو صحابه کرام د اوداس یې باز زکه ته نه پرېږدي نبی علیه الصلاۃ والسلام د جسم نه چې کله وشتل ویږي صحابه کرام یې زکه ته نه پرېږدي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې چاته حکم کو خبره دایمانی نبی علیه الصلاۃ والسلام سنجیده نرم لهجه باندې خلک خبره کو دا یو پاس لور خلک ولل چې زه خو قیصر او کسرا نجاشي بادشاهونه ته تلایم خو ایغه خلک د خپل بادشاه دمره فرمانبرداري نه کړله لکه دغه محمد د داسې هستی دو لکه دغه صحابه کرام چې د محمد فرمانبرداري کړله د هغه صحابه کرام دي چې د خپل ځون په پیغمبر باندې قربانو د خپل مول په پیغمبر باندې قربانو خپل اولاد په پیغمبر باندې قربانو خپل مور پلور په پیغمبر باندې قربانو نو دا ته اصل محبت وي.